بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان یا د روژې په باره کې یو څو مبارک احادیث را سره واورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان په میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. اول د لا اله الا الله ذکر کول، دویم استغفر الله ویل، دریم له الله جل جلاله څخه جنت غواړئ، څلورم له جهنم څخه پناه غواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روژه د ګناهونو په مقابل کې سپر یعنی ډال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي د بنی آدم هر عمل د هغه لپاره دی بغیر د روژې نه، دا خاص زما لپاره ده او د دې بدله به هم خاص زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د روژهدار لپاره 2 خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي د روژه ماتي پر وخت او بله یې د رب سره د مخامخ کېدلو پر وخت ده.